ننګرهار کې یو ځل بیا ورښتونه او سیلابونو ولسي خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر مولوي صدیق الله قریشي وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د تېرې شپې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو له کبله 22 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د تېره شپه د سختو ورښتونو له امله متاسفانه په ننګرهار کې تر دا مهاله 14 تنه په شهادت رسېدلي او 19 تنه شاوخوا نور ټپیان شوي دي. قریشي وایي د بېلابېلو دولتي ادارو د مسؤلینو او منصبینو لخوا د ښار او ولسوالیو کې د ژغورنې عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په سلګونو تنه ژغورل شوي دي او همدا رقم ته له ډېرو مینو نه اوبو ته مسیرونه جوړ شوي دي او له کورونو څخه اوبه راویستل شوي دي. په ټول ننګرهار کې به ټولو اړمنو کورنیو سره د لازمو مرستو تدابیر نیول شوی او عملاً همدا شیبه سروې هم روانه ده او په ځینو برخو کې مرستې هم شوي دي. دغه راز د جلال آباد ښار اوسیدونکی نادر شګیوال وایي وروستیو ورښتونو ولسي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه ورړولي دي چې حکومت، خیریه بنسټونه، مؤسسات او شتمن باید ورسره مرستې ترسره کړي. دغه څو ورځې کې دغه بارانونه شوي دي ډېر او ډېر خلک زیانمن شوي دي. خلکو کورونه وړي دي او خلکو پټي وړي دي او څاروي ماروي وړي دي او خلک زیانمن شوي دي او دغه مؤسسات او د خلکو نه موږ غواړو چې د خلکو سره کومک وشي. همدارنګه د ننګرهار یو بل اوسیدونکی مولوي منیر احمد پر هغو خلکو غږ کوي چې ځانونه خوندي سیمو ته انتقال کړي چې کورونه یې د سیلاب له خطر سره مخامخ وي. دغه د ننګرهار عام ولس ته ټولو مسلمانانو ته زما دا یو غوښتنه ده، دا یو درخواست دی چې دوی چې کومو سیلابي ساحو ته نږدې دي نو دوی باید د دغه سیلابي ساحو څخه ځانونه لرې کړي چونکې په دې کې ځاني او مالی خطره ده دوی ته. نو الحمدلله اسلامي امارت خو خپل تر وسه پورې د دوی سره کومک کړی دی خو د دوی څخه هم دا هیله کوو چې خپل د ځان د حفاظت په خاطر باندې محفوظ او خوندي ځایونو ته ځانونه انتقال کړي تر څو د مالی او ځاني تاوان څخه محفوظ وساتل شي. څو ورځې وړاندې هم د ننګرهار بېلابېلو سیمو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله سلګونه خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.